زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او سحر میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه. د پاکستان حکومت د تورخم دروازه تر نامعلومې نیټې وتړله. د پاکستان د حکومت له لوري د تورخم د دروازې د تړل کېدو لامل نه دی روښانه. خو د ننګرهار ځای چارواکي وایي هڅه کوي د خبرو له لارې دغه ستونزه حل کړي. تورخم دروازه چې هره ورځ له افغانستان څخه سلګونه کسان پرې پاکستان ته ځي، ډېر ځلې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو له ترنګلیتا وروسته تړل کیږي. د یادونې وړ ده چې کله هم په پاکستان باندې فشار او زور راشي نو هغوی ټول دا زور او فشار د تورخم د دروازې څخه وباسي چې دا مسافرینو او بار وړونکو موټرو ته ډېر یو لوی عذاب دی. تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا به د امنیتي ستونزو له کبله تړلې وي که د اشرف غني یو ټویټ په دوی باندې اور بل کړو؟ خپل نظرونه سره لاندې کمنټ کې شریک کړئ.